بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو د غیر پارامتریک احصایوي ازمایښتونو په لړۍ کې دوهم ډول ازمایښت چې د ماکنیمار ټیسټ په نامه یادیږي تر مطالعه لاندې نیسو. په SPSS کې د ماکنیمار ټیسټ استفاده په داسې حال کې کیږي چې کله موږ ته دوه ډایکوټومیز ویریبلونه راکول سوي وي. ډایکوټومیز هدف دا دی چې یا به په هغه کې یس نو کار سوی وي او یا د 0 in 1 کوډ په ذریعه موږ هغه څه کړو جدا کړو. فقط دوه ځوابه کلوز انډډ پوښتنه ورته چې سوي ورکول سوي وي. په میډیکل ساینسز کې عموما ماکنیمار ټیسټ د دې دپاره کاریږي چې وګوري پر همهغه پاپولیشن چې موږ یې راپورته کوو د هغوی څخه چې موږ هغه نمونه راټوله کړې ده پر هغوی یو ځل دا دوا له مخه دوی ګورو، پری ټیسټ یې کوو چې څنګه ده، بیا وروسته دوا پر استعمالوو پر همهغه نفوس یا نمونه باندې چې موږ راایستلې ده ویې ګورو چې آیا دوا په دوی کې اثر کړی دی او که نه دی کړی. نو د دې لپاره موږ ماکنیمار ټیسټ کاروو. ډېره لویه قاعده یې دا ده چې په ماکنیمار ټیسټ کې باید ډایکوټومیز ویریبل وي او موږ د احصایې په ژبه ورته وایي 2x2 کنټنجنسي ټیبل وي. یعنی دلته چې کله تاسې وګورئ کوډ ورکول سوي یس ان نو، دې خوا ته ورکول سوي یس ان نو. هدف دا دی په ماکنیمار ټیسټ کې چې د کالم ټوټل د را د ټوټل سره کله چې ټیبل کراس جوړیږي مساوي وي. دغه یو ازمشن لري. وروسته تر هغه کولی شئ تاسې ماکنیمار ټیسټ ته مراجعه وکړي او ورباندې استعمال یې کړي، وګورئ چې ریزلټ څرنګه دی. د نوموړي ټیسټ قاعده د صفري فرضیې د ردولو هم عیني شان لکه هغه تیر ټیسټونه چې دي که چیرې سیګنیفیکنس ویلیو کوچنی او یا مساوي وختل د کریټیکل ویلیو چې معمولا 0.05 ټاکل کیږي 2 سټانډرډ ډیویشن درجه ده. نو په داسې حالت کې موږ 0.0 ردوو، وایو چې هر هغه کوم څه چې موږ هغه مثال رااخیستی دي پر هغه کولی شو موږ ووایو چې فرض که په میډیکل ساینسز کې وایو دوا اثر کړی دی او ارتباط شته. دلته موږ یو مثال رااخیستی دی پروډکټ A ده او پروډکټ B ده چې موږ غواړو معلوم کړو چې آیا نوموړی پروډکټ اول او دوهم چې کله هغه مشخص نمونه چې موږ راټوله کړې ده آیا دوی کوم تقاضا چې ورته لري یا ورځي یې رانیسي دا فرق یې نظر و A او B پروډکټو ته که یا دواړه غیر متنفره دي. نو د دې لپاره مو یس ته موږ د یو کوډ ورکړی دی او نو ته مو د نو کوډ ورکړی دی. نو د ماکنیمار ټیسټ د کولو لپاره به تاسې راځئ موږ نن پارامتریک ټیسټ په انالایز مینو کې د دې لارې څخه تاسې راځئ لیګسي ډایلاګ ته دلته to related samples ورکول سوي دي، کلیک ورباندې وهئ. په دې ځای کې observation 1 چې زموږ همدی دی اول ویریبل ته او دوهم یې ویریبل 2 ته انتقالوئ. ویلکاکسن علامه ایسته کړئ، ماکنیمار علامه انتخاب کړئ، اوکې ورباندې ووهئ، تاسې ته ریزلټ راباسي. نوموړی ریزلټ که تاسې وګورئ په کالم کې موږ لرو چې تاسې B پروډکټ کنسیډر کوئ چې رانیسئ او که تاسې A. نو جوابونه که تاسو وګورئ د B او C او B سره مساوي دي 7 دي. نو پر دغه بنیاد باندې موږ غواړو معلوم کړو چې آیا کسټمرز مشخص چې د دواړو لپاره یو کسټمر سیمپل پورته سوی دی، وګوري چې آیا د دې دواړو دپاره اپیل یو قسم دی او که یا فرق لري. نو پر دې بنیاد د ټیسټ سټاټسټکس ته راځو. زموږ 20 کسان دي، میسینګ ویلیو نه لري او ټو ټیل ټیسټ کې د ماکنیمار درجه 0.01 راختلې ده چې دا درجه تر 0.05 لو کوچنۍ ده. نو موږ وایو چې په لحاظه صفري فرضیه ردیږي د A او B ترمنځ چې کوم اپیل همهغه ټاکلي کسټمرز یا سامپل کې فرق لري. شاید A ډېر خوښي یا B ډېر خوښي، یو شانته یا غیر متنفره نه دي. نوموړی مثال په مختلفو شکلونو کې تاسو کولی شئ کار کوي. په ډرګ ساینسز کې کولی شئ کار کوي، په فارماسي لیول کې کولی شئ تاسې کار کوي او همدارنګه تاسو کولی شئ دا په نورو ورته علومو کې چې وغواړئ معلوم کړئ چې آیا
فرق د دې دا دی چې پر یو ټیسټ د مخه او وروسته یې توپیر لیدل کیږي که نه نو ماکنیما ټیسټ یې ښه نتیجه ښکاره کوي تر څو تاسو ته معلومه کړي چې 0 پر زیاده دیږي او که نه